کاریاب صاحب ستړی مه سې. ستړی مه شه احمد صاحب ښې قراري ده. ډېره مننه. څنګه هرکلی درته قراري وایم. ده. یو بل سوال باید درنه دا وکړم چې د آیفون دپاره دې ولې په کونړ کې پارټي نیولې وه او کیک دې ورته پرې کړه؟ ډېری وخت کاریاب صاحب یو بله موضوع چې ناشنا کارونه کوئ، خره سپرېدل، په کچر سپرېدل، پاس سپرېدل، کله په تریشل باندې سپرېدل، هغه څه چې بل چا نه یې کړي، دې علت راته ویلی سې؟ ما مې ځان سره پلار په ټولنیزو رسنیو کې بلاک کړی دی. ما ویلې چې اوس د پلار عکس العمل به مې شي، دا پلار به مې ماته په کار شي چې ته دا څه شی کې، هغه خو د رسنیو سره ناشنا دي، دې شیانو سره ناشنا دي، نه پوهېږي. یو بله خبره کاریاب صاحب پیغام دې ورکړی و جو بایډن ته، ورسېد او که نه؟ ما ځان خپله ټاکلی دی. د رسنیو داسې خوند دی چې کله دې واخیستو بیا عیناً د نشیانو خوند دی چې د کوزې د بري پښتونخوا ته وایي، کوزه پښتونخوا ته وایي. کله چې وده شم ټوله ورځ په سویزرلینډ کې ګرځم. په پلو پټکا سیلی دا په نارنجي مخ به دې پرېوځي ګردونه سیلی دا وړه وړی لویه مشي سیلی دا دا دنګي دنګي د واړه قلاروینه سیلی دا. د جنۍ سره غږومه، زما دا ارمان و چې زه ورسره وغږېږم چې دا څوک ده، خو زه بیا چې مې وکتل وایي دا هلک دی. دا شیخ ښکلی په لار کې ویني لکه وربشو ته چې خر وخاندي. وایي ټوینکل ټوینکل لیټل سټار. دلدار صاحب ټوینکل ټوینکل لیټل سټار. ډېر ملګري وایي کاریاب صاحب یو جوړ جامې اونۍ اچولي، د دې وجه ورته ویلی سې؟ یو خو زموږ په وطن کې دا د خلکو سترګې ډېرې لګېږي. هرکلی یو مینه، ستړي مه سئ د بادامو وطن د چینل لیدونکو. موږ د خپلو مرکو او بنډارونو په لړ کې نن یو بله مرکه لرو. که چېرته ټولنیزې رسنۍ تاسو تعقیبوئ او کتلې مو وي، حتمي ده چې تاسو به احسان الله کاریاب هم لیدلی. ډېری ملګرو سره د په اړه باندې سوالونه وي، یا هلته ورنه سوالونه کوي. غواړم چې په اجتماعي ژوند باندې ورسره وغږېږم او مرکه ورسره وکړم، په دې له تاسو سره پاتې سئ، بنډار راسره وګورئ او خوند ترې واخلئ. کاریاب صاحب ستړی مه سئ. ستړی مه شې احمد صاحب ښې قراري ده. ډېره مننه. څنګه هرکلی درته وایم. مننه. کاریاب صاحب پیل به له دې وکړو چې لومړی دغه ژوند څنګه روان ده، ژوند په اړه راته ووایه چې د ژوند چارې څنګه دي، کورنی ژوند. دا چې لومړی ټول افغان ولس ته او تاسو ته سلامونه مینه درنښت وړاندې کومه. پیل به د دې وکړو چې زما د تعارف څخه به خلک هم اشنا وي، زما د نوم سره او زما د شخصي ژوند سره. په مجموع کې زما د کړو وړو سره د هر څه څخه به خلک اشنا وي او ځینې موضوعات به له تاسو سره شریک کړم چې څنګه ومې کولی شول چې رسنیو ته راشم او څنګه په ټولنه کې شهرت پیدا کړم. دا چې موږ به په ننګرهار کې درسونه هم ویله. کله چې مې د ژورنالیزم کلاس واخیستو، غوښتل مې چې په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ژورنالیزم کلاس واخلم. نو په دې تاریخ باندې مې یو استاد راته ویلی چې رسنۍ دا نه دي چې تاسو د ننګرهار ملي تلویزیون ته لاړ شئ یا شرق ته لاړ شئ یا شمشاد ته لاړ شئ یا نورو تلویزیونونو ته لاړ شئ. د رسنۍ ستاسو په جیب کې پرتې دي. باید تاسو د دې نه داسې استفاده وکړئ چې تاسو په ټولنه کې مطرح هم شئ او کار وکړئ د وطن لپاره او د ولس غږ اوچت کړئ. بالاخره ما دا بهتره وګڼله چې دلته رسنیو ته راشم. زموږ په وطن کې خو داسې حالات دي، څوک چې په رسنیو کې په اصطلاح نفوذ ولري، څوک په رسنیو کې پاتې شوی، بیا هغه خلکو ته چې دی توجه هم کېږي، د هغې خلکو غږ هم اورېدل کېږي، او که چېرته یا بندي شي یا بله موضوع شي نو خلک یې خبرې ته انعکاس هم ورکوي. نو په دې خاطر باندې د رسنیو ډګر ته راغلم او اوس د ولسونو سره یم او د وطنوالو دغه کوم واقعي غږ چې دی دا اوچتوم. ډېره ښه ده. یو کس بل په کامې ولسوالۍ کې را پیدا شوی و چې موږ زه د لوی افغانستان د ځوانانو رهبر او مشر یم احسان الله کاریاب. د دوی مشر نه ده او چا مشر کړی ده، هغه ته ستا جواب اورم. لومړی خو به دا ووایم چې قرآن کې الله فرمایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. په بل ځای کې وایي چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر دي هغه کسان چې پوهېږي د هغه کسان څه چې نه پوهېږي؟ کله چې د روانشناسۍ د نګاه نه یو شخص مطالعه کړي، د هغې بکګراونډ وګوري چې دا په ټولنه کې څه رقم دی، منټلي څه رقم دی، په ټولنه کې څه رقم بریښي. زموږ وطنوال د یو دغسې کس په اصطلاح
دغې ته دومره لابي وکړله په رسنیو کې چې غوښتل چې یعنې ما زه منشن کولم ما پسې پوسټونه هم کول چې کاریاب صاحب په دې موضوع کې مداخله وکړه ما ورته ویلې چې په داسې موضوعاتو کې زه مداخله نه کوم په ټولنه کې باید خلک مطالعه شي اشخاص مطالعه شي زه چې د وطن او د خلکو لپاره غږ اوچتوم زما دا هدف نه دی خلک ما ته په ظاهر کې لیونی وایي لیونی خلک په دې ټولنه کې هغه چاته وایي څوک چې د وطن غږ اوچتوي موږ او تاسو په خپل ذهن کې چې دی جوړي ځکه جوړي چې د وطن د خلکو غږ اوچتو موږ ته د چا څه ګټه نه رارسېږي یو بل سوال باید درنه دا وکړم چې د آیفون دپاره دې ولې په کونړ کې پارټي نیولې وه او کیک دې ورته پرېږه لنډ لنډ جوابونه راته راکوئ ځکه پوښتنې بیخي زیاتې دي باید وغځېږو ستا دې پوښتنې ته باید زه جواب درکړم دا چې په دې خاطر باندې مې د آیفون لمانځغونډه وکړله چې دا یو نوی ابتکار هم دی نوی نوښت هم دی دا چې زمونږ او ستاسو په دې وطن کې کو ډېره مبالغه ونه کړمه په سلو کې 90 سلنه وګړي چې دي په عصبي ټینشن باندې اخته دي ما هم لیکلي وو چې د رواني ناروغانو دغه ورځ مبارک شه نو که موږ او تاسو د حالات وګورو نو ما غوښتل چې د وطنوالو په شونډو باندې مسکا راولم زه دې خفه شم خو زما وطنوال دې خوشحاله نو په دې خاطر باندې مې د آیفون لمانځغونډه وکړله چې تر اوسه پورې داسې نوښت او ابتکار چا نه و کړی نورستان ته تللی وې په نورستان کې یو دوه ماشومان د په غېږه سره وروستلي او بیا د هغوی ویډیو رسنیزه کړې وه بلې د هغې بیرته بیک اپ څنګه و د خلکو له خوا نه دا چې زمونږ او ستاسو په ولایتونو کې سیمه ییزې لوبې کېږي د نورستان سیمه ییزې لوبې پهلواني ده چې ماشومان د کلي ځوانان نور د پاخه عمر لرونکي اشخاص هغې په مازدیګر کې راټولیږي په چمندونو کې دا چې نورستان ولایت زه کله کله وایم چې سویزرلینډ دی واقعي نورستان سویزرلینډ دی کله چې نورستان ته لاړ شي زیاتره خلکو ته د خاپیرو وطن هم وایي چې د رسنیو نم لري د خلکو د ژبې سره هم ناشنا یو کله چې دغه وطن ته لاړ شي نو هغه فکري آرامي دې نصیب کېږي نو کله چې نورستان ته لاړ شم بیا د هغه سیمې سیمه ییزې لوبې په دې خاطر باندې غوښتل مې چې دغه سیمه ییزې لوبې چې دی دا وله رسنیزې کړم او خلک د دې نه خبر شي چې په نورستان ولایت کې دا لوبې کېږي ډېر ملګري وایي چې کاریاب صاحب وایي د لویانو په ځای باندې ماشومانو سره ډېر کښېني دا چې زمونږ د وطن ماشومان د وطن رنګونه دي باید له ماشومانو سره کینو ماشومان د راتلونکي لویان دي له ماشومانو سره مې ډېر ذوق او علاقه ده په دې خاطر باندې له ماشومانو سره مجلسونه هم کوم او ډېر مې خوښېږي چې له ماشومانو سره کینم او هغې ورته د هېواد پالنې یو روحیه ورکړم یو احساس ورکړم نو په دې خاطر ښه ډېری وخت کاریاب صاحب یو بله موضوع چې ناشنا کارونه کوئ خره سپرېدل په کچر سپرېدل پاس سپرېدل کله په تریشل باندې سپرېدل هغه څه چې بل چا نه یې کړي دې علت راته ویلی سي دې عمده علت دا دی چې زه خپل هغه ابتدایي ژوند چې دی هغه د خلکو ته ښایم دنیا ته زه خپل ابتدایي ژوند ښایم چې موږ په خپله سیمه کې داسې ژوند لرو دا چې زموږ په وطن کې خلک اوس هم د تریشلونو نه استفاده کوي په اصطلاح په خره باندې سپرېدل موږ په خره باندې چې کله سپرېږو د لرې سیمې نه موږ په پیټې راوړو هغه پخوانی ژوند تمثیلومه خو زموږ او ستاسو په وطن کې دا دود دی چې تل خلکو پسې خلک خبرې کوي نو که د خلکو په خبرو پسې لاړ شي بیا پرمختګ نشي کولی او بیا به د هماغه د خلکو د خبرو او بیا هیڅ د پرمختګ سرک نه لیدل کېږي نو کورني ژوند ته به راسو کومې کړنې چې کوئ په دغه ټولنیزو رسنیو کې یا په دغه فعالیت کې پلار کورنۍ درنه اګاهي لري او که لري د هغوی عکس العمل څه ده بلې په ټولنیزو رسنیو کې خو کله چې خلک داسې فعالیتونه کوي ما مې ځان سره پلار په ټولنیزو رسنیو کې بلاک کړی دی نو په دې خاطر باندې چې زما دغه کوم معلومات چې دی دا ونه ګوري عکس العمل به یې څه وي کوي وګوري تېره ورځ پلار سره مې ټلیفون غوښتلې چې فیسبوک وګوري او د ورور سره مې په ټلیفون کې خبرې کولې کله چې خبرې کولې نو زما دغه انګلیسي کې چې مې کومه څلوریزه ویلې وه دا ایسته په دې سټوري باندې راغله کله چې په سټوري باندې راغله زه ایسته ډایرکټي کوټې ته ونوتلم ما ویلې چې اوس د پلار عکس العمل به مې چې دا پلار به مې ماته په کار شي چې ته دا څه شی کې هغه خو د رسنیو سره ناشنا دي دې شیان سره ناشنا دي نه پوهېږي نو په دې خاطر باندې ایسته کوټې ته ونوتلم ما ویل چې دا د پلار پام مې چې دی دا بدل شي او بیا راغلم او
ډاریکي پلار نه چې مې کله ټلیفون واخیستو ډاریکي د ویډیوګانو ځای ته لاړم پلار ته مې ویل چې نن نوي خبرونه دا دي د وطن وضعیت نن دا دی هغه کومه موضوع چې ما پورې تړلې وه هغه مې ورسره چل مې ورسره وکړو که یوه ډله ملګري راپورته سي او ټول ستا پلار ته ورسي ورته ووایي چې کاریاب دغسې فعالیتونه کوي چې هغه ممکن دوی په نظر باندې موږ جامعې سره نه ښیي یا موږ سره نه ښیي یا دی مثلا لیونی ده د غږ سلام به شي ډېری خلک زما پلار پسې ورځي ته ومې ویلې چې کله په ټولنه کې فعالیت کوم یا بله داسې ملي موضوع یا بل شی نو ډېری خلک زما پلار پسې ورځي چې راځي د کوم کارونه کوي زه مې بیا پلار ته قناعت ورکوم نو زه ورته ووایم چې ما سره کښېنئ ما سره په منطق او دلیل باندې خبره وکئ زه چې په دې خره باندې سپارېږم خو زه هغه مخکینی ژوند چې دی هغه دنیا ته ښایم چې موږ او تاسو پخوا موټرونه نه خلکو د خرو نه استفاده کوله خلکو د لرو سیمو نه په خرو باندې پیټې راوړل بارونه راوړل هغه پخوانی نن سبا ټکنالوژي دومره پرمختګ وکړو چې خلکو جازونه په هوا کړه خلک په هوا کې په جازونو کې ګرځي خو زه هغه خپل ژوند دنیا ته ښایم چې موږ او تاسو افغانان اوس هم هماغسې پسته پاتې چې یو موټر پیدا کړی دی هغه هم بل چا جوړ کړی دی څومره غرور کوو یو بله خبره کاریاب صاحب پیغام دې ورکړی و جو بایډن ته ورسېده او که نه زما خو د دې ملت حق مې چې دی ادا کو په دې خاطر باندې چې زما څومره په توان کې د دې ولسونو غږ چې دی رسومه دا چې په انګلیسي کې مې جو بایډن ته ویلي چې د افغانستان 9.1 میل چې شی پیسې وي چې دا باید افغان ولس ته ازادي شي نو په دې خاطر باندې مې پیغام ورکو ما ویل چې د ولسونو دغه ګیله په ځای شي چې تر اوسه پورې دا چې د وطن د رضاکارو ځوانانو مشرک وم زما هدف هم دا دی چې باید د ولسونو غږ ورسوم څومره چې مې په توان کې او خپل غږ چې دی هغه مې په رسنیو کې شیر کو یو بله خبره ملګري وایي چا ټاکلی رضاکارو ځوانانو مشري چا درکړی په دې وطن کې خو به ځان خپله ټاکي په دې وطن کې داسې کار دی کله چې وایي ته د کومه انتخاباتو له لارې راغلی هر ولایت خلک شکایت لري چې موږ په خوست کې نه منو بله کندهار کې نه منو بیا چې راجګ شي بل ځای کې موږ نه منو وایي چا ټاکلی په کوم معیار راغلی ما ځان خپله ټاکلی دی بېشکه او دا کوم ملګري چې په ولایتونو کې ټاکي په کوم معیار دا چې د ولایتونو لپاره مې پروسه پیل کړې وه چې په ولایتونو کې په سوشل میډیا کې چې څوک مطرح دي هدف مې دا دی چې د ځوانانو د فکري جوړېدا لپاره کار وشي او زموږ او ستاسو په وطن کې چې ښوونځي وړاندې پلچکونه وړاندې سړکونه وړاندې ځوانان باید یو خوځښت وکړي او د رسنیو په طریق باندې باید دغه ستونزې چې دی د حکومت نه وغواړي تر څو دغه مشکلات رافع شي نو په دې یو بله خبره مالی لګښت خرچه روان ژوند په څه باندې تېروئ څوک همکاري کوي نه کوي ځینې وختونو کې وظیفه پیدا شي په ځینې وختونو کې ځینې خارجي ملګري چې په خارج کې میشت دي زه خو کله کله ورته ټامیان وایم خو استثناءات شته دی ځینې ټامیان دي ځینې نه دي کورې ودان ټامیان څوک دي ټامیان هغه څوک دي چې د دې وطن سره جفا وکړله او د افغانستان ولس یې همدغسې پرېغوسته هغې ته موږ ټامیان وایو او بهر میشتې ملګري هغه ته وایي ستا سره مثلا مالي کومک هم کوي همکاري هم کوي او وطن ښه به کوي نه هغه څوک چې په دولتي چوکیو کې او د دې وطن بیت المال یې چور کوو هغې ته زه ټامیان وایم او هغه څوک چې په اصطلاح خوارۍ له تللي غریبۍ له تللي او د بچو او د دې د کورنۍ د نفقې لپاره تللي هغه ټامیان نه دي هغه زموږ او ستاسو د وطن واقعي بچي دي کورې ودان چې همدغه خلک زما پوښتنه هم کوي په دې بدو حالاتو کې زه دومره سپانسر کړی یم هر ملګري د خارج نه چا راته $100 رالیږلي دي چا راته 200 رالیږلي دي کورې ودان بعضې ملګرو راته ټلیفون هم اخیستی دی ښه مې نازئ په دې بدو حالاتو کې هم زه داسې ګرځم زه وایم چې یعنې هېڅ احساس نه کوم که چېرته تا دغه اوسنۍ کوم فعالیتونه چې کوې ته مثلا یا په خره سپرېدل او یا په مثلا په تریشن کې یا په زرنج باندې څه فکر کوئ دې ملګرو به دا پیسې درته رالیږلې بیا پېژندلی به وي کله چې مې مبارزه شروع کړله که غواړې په ټولنه کې په نوره دنیا کې دا اصل دی که غواړې هغې د مشهورتیا لپاره مختلفې طریقې لري غواړي چې یو سړی مشهور شي نو بیا هغې دغه تجربونه استفاده کوي او په هغه شخص باندې چې دی پیسې مصرفوي نو هغوی تا څه غواړي اعلان غواړي فیسبوک کې کمنټس غواړي پوسټ غواړي که نه هسې خدای خدمتګاران دی خیال دې ساتي ځینې اکثره خلک چې دی په اصطلاح د شهرت وږي دي غواړي چې په اصطلاح چې زما نوم وشي او کاریاب ته یو د تشویق لپاره یو چی ورکړم او چې زما نوم وشي او هغه
بیا ما سپانسر کوي یا زما ملاتړ هم کوي. زمونږ او ستاسو په ټولنه کې دا یو اصل دی چې نن سبا خلک په رسنیو باندې زیات تمرکز کوي. نو که په رسنیو کې د شیر کو بس هغه بیا هر څه دی، بیا د سره کومک هم کوي، بیا د خم یادوي. او زمونږ او ستاسو په ټولنه کې خو فقر دی، غریبي ده، باید یوازې د رسنیو د اشخاصو سره باید انډیوالي ونه شي. زمونږ په ټولنه کې ډېری خلک غریبانان دي، باید د هغوی سره هم همکاري وشي. پوښتنې م لنډې لنډې کوم، جواب یوازې 2-3 ټکي ماته راکوئ. صحیح ده؟ ملګري چې کوم کمنټونه درته کوي فیسبوک کې هغه ګورئ؟ تر اوسه پورې استثناءات شته دی، دا چې په ټولنه کې خلک تلمه د خلکو برداشت ګورمه چې زمونږ او ستاسو په افغاني ټولنه کې خلک په کوم لیول دي. بیا د هغې د تعلیم کچه ګورمه چې دې څومره تعلیم کړی دی، بیا د هغې ولایت ګورمه چې د دې ولایت ته پوخ سړک تللی دی، آیا دوی د انټرنیټي خدماتو نه مستفید دي نه دي، د دې ټول بیکګراونډ ګورمه. بیا دغه سړی تلمه چې دا څومره اوبو کې دی، او چې په اصطلاح غلط کومنټ یې کړی چې کله مطالعه کومه بیا په ټولنه کې دغسې خلکو ته ارزښت نه ورکومه چې دا زما خیال نه ساتي، دا سبا د بل چا هم نه ساتي. بیا یې بلاک کوئ که انفرنټ کوئ؟ بس چې ځینې وخت کې مې غوسه راشي بیا یې انفرنټ کومه، د بلاک ډول ګزار په نه کومه. کمنټ لولئ او د کمنټ نه وروسته تصمیم نیسئ. معنا دا چې د ملګري کمنټونه درته کوي، دوی فکر کوي چې کاریاب زموږ د کمنټونه لولي او که نه لولي. دا سوال ورته جواب کړه چې و ټول لولمه، ګورم یې لږ یا زیات، او باید ډاډه شي. احمدزی صاحب دا به ووایم چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې زه خو ډېر ابتدایي ژوند لرم، همدا خبره درته کومه. زه ډېر ساده ژوند لرم، زیاتره وختونو په تېرېشلونو کې مصروف یم، خپل مال ساتم، سهار کې مال ایله کوم تر څو سړک ته یې بوځم. نو په دې خاطر باندې بیا کمنټ ته چېرته وزګار یم چې زه د خلکو کمنټونه مطالعه کوم، خلک وګورم. نو په دې خاطر باندې کمنټونه مې چې زیات ملګري را باندې فشار رانه وړي. دا خو زموږ په وطن کې کله چې هغې راته پیسې راولېږي او شی راته راولېږي، زور را باندې راوړي، بیا کمنټ او بیا مجبور شم چې ریپلی ورته وکړم. لاس دې ورته بندي. او نو مارک زوکربرګ در باندې ګران ده؟ ولې را باندې نه دی ګران؟ څه یې کړي چې در باندې ګران ده؟ د فیسبوک د کمپنۍ بنسټګر او مالک په دې را باندې ګران دی چې د رسنیو سره اشنا کړم او د فیسبوک اپلیکیشن یې راویستو. ډېر ښه. او فیسبوک فالوورز تېره اونۍ له څه نه څه بندیز سره مخامخ شول، څه وجه شی و؟ خفه شوې؟ څه وشول؟ دا چې د رسنیو داسې خوند دی چې کله دې واخیستو بیا عیناً د نشیانو خوند دی. کله چې سړی معتاد کېږي، کله چې د رسنیو خوند واخلي، په اصطلاح ستا په تا خلک تعقیب نه کړي، نو تا له قهر او غوسه درځي. نو په دې خاطر باندې مونږ خو په وطن کې نور روزګار نشته دی، یوازې فیسبوک دی او سوشل میډیا ده، نور کار روزګار هم نشته دی. چې بیخي کاریاب صاحب هیڅ کار دی نه او ضروري خبر هم نه، بیا هم فیسبوک کې پوسټ کوئ. یو سړی چې په چیش باندې معتاد وي باید وي کړي، دا یو نشه ده، باید بلې نشه ده. ډېر عالي. دا ستاسو برخه یو ډول اجتماعي مسایلو چې کومیډي ده، خندونکې ده، خلکو ته مینه ورکول دي. بله دا د ابادۍ سوچ او هر څه یو خواته که دا خلک چې کوم ستاسو د لیکنو نه له د عملونو نه یو ډول لذت او موسکا او خندا اخلي، څوک تعقیبوي چې دغسې چارې ترسره کوئ په ټولنیزو رسنیو کې؟ په رسنیو کې زیات وکیل خان چې د کوزې د بري پښتونخوا ورته وایي، کوزه پښتونخوا ورته وایي، کوزې پښتونخوا دی، د هغې ویډیوګانې ډېرې تعقیبوم، د افسر افغان ویډیوګانې تعقیبوم چې هغه ډېر سوشل اکټیویسټ دی، یعنې اجتماعي کارکوونکی دی او په ټولنه کې اوسیږي، د ټولنې د خلکو سره کار دی. کله چې د هغې ویډیوګانې وګورم، هغه کله د چرګو پسې منډې وایي او وایي چې میلمانه راغلي دي باید دې ته خپله وطنۍ چرګه حلاله کړمه، نو ما ته ډېر خوند راکوي. غواړم چې دلته د ماشومانو سره کاڼي وکړم. دا چې دغه ژوند مې ډېر خوښېږي او غواړم چې دغه ژوند چې دی دنیا ته وښایم او دغه کومیډي ژوند چې دی ډېر خوند راله کوي. ښه، د کوم ولایت خلک ډېر قدر عزت درکوي، ډېره مینه درکوي؟ که حقیقت خبره وکړم او د مبالغې نه لرې، په مجموع کې د ټول افغانستان خلک په ما باندې ګران دي، خو زیاته مینه چې دا نورستانیان راکوي. کله چې نورستان ته لاړ شم، د ژبې سره هم ناشنا یم، د خلکو سره هم ناشنا یم، یعنې مجلسونه هم راته جوړي،
د خلکو مینه د خلکو ژوند او دغه ابتدایي ژوند یې ماته ډېر خوند راکوي. په ژوند کې تشریفات خوند درکوي؟ تشریفات، لوکس موټر، ښه موبایل، ښه کور، بیرون ته سفر، دا خو د هر چا ذوق دی. لکه ستاسو راته ووایه. ما له دومره تشریفات خوند راکوي چې زه وایم چې جازونه مې په سر روان دي او لاندې زمیني خلک روان دي، ټانګونه روان دي، یعنې بیخي ځانګړی لباس اچولی؟ ځانګړی لباس مې اچولی، داسې موټر چې په هغې کې یو کانټین بوتلې پکې پرتي او خاص یعنې سیکیورټي ګارډ را سره یي، څوک شاته او مخې ته روان دي او د ولسونو سره مجلسونه کومه، نو دا مې ژوند کې ډېر لوی ارمان دی. ښه، ډېره لوی. یعنې تشریفات باید په دومره لوړه کچه باندې وي چې تر اوسه پورې هېچا ته نه شوي. بلې همداسې ده. ذهناً دې لپاره به تاسو تیار یاست؟ کله چې وده شم نو دا سوچونه په دې ذهن کې وکړم، سهار چې راپاڅېږم هېڅ هم نه وي. زه هم دې خبرې ته راځم. خوب کې هم همدا خبرې ذهن ته راولئ؟ خوب کې چې داسې 9 بجې وده شم لمونځ چې وکړم، کله چې سوچ وکړم چې د شپې ذهن کې داسې بنګلې جوړې کړم، د چرسیانو په رنګه بنګلې چې جوړې کړم، غواړم چې سهار راپاڅېږم، زه وایم موټرې به وي، خلک به ولاړ، کور مخې ته به مې پوسته وي، سړک به پوخ وي، یعنې یو څلی به زما په نامه باندې جوړي په کونړ کې، خلک به د نورو ولایتونو نه راځي. دا مې لوی ارمان دی، خو بیا چې سهار راپاڅېږم هېڅ هم نه وي. خوب کې یعنې دا سوچونه راولي دا خوبونه ښه خوب چې کله کله درځي چې ته وایې څه بیرون هېواد ته تللی یا سفر دې کړی او کوم هېواد دې خوښېږي؟ کله چې وده شم ټوله ورځ په سویزرلینډ کې ګرځم. چې وده شي اما خوب دې سویزرلینډ کې ګرځم، هېڅ په اصطلاح د ناراحتۍ سوچ نه کوم. کله چې یعنې داسې ګرځم چې سهار راپاڅېږم، بعضې وخت کې رانه مونځ هم قضا شوی یا په دې ډېرو سوچونو باندې، نو سویزرلینډ کې ګرځم او کش و پش د موټرو بیروبار نه وي، او هغه څه وایي چې هغه کوم شاعر دی خو سندرغاړی دی، هغه وایي چې دا لارې بندې دي، څه وایي یا څه قصه یې کړله، نو سړکونه هم بند نه وي او زه په موټر په سیټ بورډ باندې مې دا پیاله چای خوستی یا یعنې دا هم نه اوړي او داسې یعنې یو ژوند دی. بیا چې راپاڅېږم او دلته د افغانستان سړکونو ته وګورم هېڅ ته خجالته شم. کوم بیروني هېواد ته تګ اراده لرئ که نه وطن کې پاتې کېږئ؟ د زړه خبره وکړه. بس کو دا څه وایي چې انسان کلمه د اونس نه اخیستل شوې ده، اونس وایي مینې محبت ته. که چېرته په دې وطن کې په اصطلاح قدر مې ونه شي، او لومړی خو په دې وطن کې د خپلو وطنوالو سره پاتې کېږم، او که ژوند په اصطلاح په دې وطن کې مې خوندي نه و او خوند یې نه راکو، بیا مجبور مکلف یم چې زه د یو فکر لپاره پیدا شوی یم. د بل چا په اصطلاح زه خپله شخصي ژوند لرم، د بل چا په ژوند کې مداخله نه کوم، غواړم چې ښه ژوند ولرم. دا چې د انسان 80 کاله عمر دی، زه وایم چې 10 کاله په خوب تیر کړي، 10 کاله 12 کاله مکتب ووایي، 4 کاله فاکولته ووایي، او دغه 2-3 کاله پاتې کېږي، هغه هم بیا په غفلت کې تیر کړي، او د افغانستان په دغه سرکونو کې بیا د دغه ژوند نه ژوند ښیي، هېڅ خوند نه راکوي. نږدې ملګري دې څوک دي، نومونه راته اخیستلی شئ؟ بلې، نږدې ملګري مې په نورستان کې بلال مجیدي دی، په کونړ ولایت کې محمد لایق سمون دی، او ډېری نور ملګري دي. دا د نږدې د راز او نیاز ملګري دي؟ بلې، همدا مې د راز او نیاز ملګري دي. شعر او شاعري کله کله ګورئ اورئ؟ بلې، شاعري اورم. د چا شاعري اورئ؟ اکثره وخت د کرم خان شاعري اورم، د افسر افغان شاعري اورم. په ټولنه کې اکثره وخت د مطیع الله تراب، کله کله زه د مطیع الله په رنګ کله چې هغه شعرونه وایي ډېر په جذبه باندې شعرونه وایي، نو زه هم غواړم چې دغسې په ټولنه کې دغسې یو شاعر هم واوسم. دا چې اجتماعي فعالیتونه هم کې طبعا په ټولنه کې باید ته شاعري هم وکړې. اوس ملګري تا نه دغه غواړي، د یو ډول زمزمه در نه غواړي، زمزمه ورته وکړه. زمزمه؟ او زمزمه ورته وکړه. مخکې مې یوه زمزمه کړې وه، خو د ډېری ملګرو زه خو خاص د اواز مې لږ خراب دی، تر اوسه پورې زمزمه مې کړې هم نه ده. ترنم به دې اورېدلی؟ جاوید دلدار. جاوید دلدار خو ډېر نږدې ملګری مې دی، په ټولنیزو رسنیو کې هم تعقیبوم، خو د نږدې نه مې ورسره لیدل نه دي شوي. ناظم زه راغواړم درته حتما به سره مخ شي. د هغې ترنم هم اورم، خو هغې کې یو ډول کله چې د هغې ترنم واورم
بیا فکري جوړ یم. تا یادونه وکړه چې جاوید دلدار چې کله زمزمه کوي یا ترنم کوي ډېر زیات ښه راباندې لګېږي او خاص خواږه او جذبات پکې دي. څنګه دې خوښه ده؟ تراویح غواړم څومره خوشحالېږې؟ والله زیات به خوشحاله شم چې جاوید دلدار سره مې لیدل وشي. همدا اوس ورته راغواړم. دلدار صاحب بانډار ته راځه، مخامخ سړي نه یې کتلی، دواړه به اوس سره نوي پیدا کوي. السلام علیکم. ستړی مشې ستړی مشې څنګه په لیدو دې زیات خوشحاله شلم. دا چې تر اوسه پورې مې له تا سره لیدل نه شوي او زړه کې مې ډېر لوی ارمان و او دا ارمان مې پوره شو. دلدار صاحب مهرباني وکړئ، زما خوا ته کښېنئ. ښه دا خو د بانډار یو جالبه برخه همدا شوله چې دلدار صاحب هم پکې ولېده په ننګرهار کې. بیا کاریاب صاحب اوس زمزمه درنه غواړم. دلدار صاحب ته به ډېر په احترام سره دغه زمزمه کوي ځکه چې دی د مخکې زمزمه هم اسانه کار نه ده، خو بیا د مخکې باید وکړي. بس مونږ خو د دې شاګردان یو څه به ووایو. بیا مخ په پلو پټکا سلی دا په نارنجي مخ به دې پرېوځي ګردونه سلی دا وړه وړی لویه مشي سلی دا دا دنګي دنګي د واړه قلاروینه سلی دا مخ په پلو پټکا سلی دا منکر هسي ملمان راغلي دینا سلی دا. ډېر علي ډېر علي والا دا خو دلدار صاحب دا خو ډېر یو ښه خبره ده چې مطلب د سره هغه یو احساس ته دی هم د ترنم په هکله یا د یو سروکي په هکله دا چې مطلب د فرهنګ دپاره یو ښه خبره ده. مطلب په سوشل میډیا کې مونږ دا کاریاب صاحب چې دی ډېر داسې ملګري دا د کومیډین په حیث باندې که نه درته ګوري یا دا تعقیبوي دا خو اکثره طنزیه چارې مخکې وړي خو دا لویه خبره ده او دا د دې په ښه فکر باندې دلالت کوي چې سره د دې چې دا یو طنزیه چارې مخته وړي د دې سره هم دا سروکې زمزمه کړ ډېر ښه یې وویلې او بله زموږ د غږ سره د دې مینه ده دا زموږ دپاره هم غټه خبره ده او دا د ده په ښه فکر دلالت کوي. خدای دې تاسې ژوندي لري چې دا مو راوغوښته دعوت مو کړ او موږ خو تاسې سره دلته د سیلبینو په حیث ناست خو د ده دپاره او ستاسې په خاطر موږ هم رالو خپرونې نه هم ستاسې ډېر خوند واخیست. یو پیغام دی اورم دلدار صاحب، کاریاب صاحب ته ځینې ملګري داسې الفاظ په کمنټو کې لیکي یا داسې خبرې کوي چې د ده د شخصیت په اړه باندې ناسم تصور کوي. ستا پیغام به څه وي ورته د یو افغان او د یو ښه مسلمان په صفت؟ اول که زه یوه خبره وکړم شاید هم دا خبره هم کفایت وکړي. یوه لویه بدبختي دا ده چې دا په دې ټولنه کې دی او که چېرته دا په بلې ټولنه کې وي همدغه خلکو به دته ډېر ښه کمنټونه کولې. موږ تاسې په نورو ټولنو کې که وګورو دا د طنز د برخې خلک هغه نهایتاً هغه د طنز برخه یې سپکوي. ما د ده په پوسټونو کې یا د ده په دې طنز کې تر اوسه پورې داسې بې ادبه یا بې چوکاټه خبره نه ده کړې، نه ده لیدلې نه مې لوستې ده. خو یو لوی مشکل دا دی چې دا په دې ټولنه کې دی او په دې ټولنه کې یوازې کاریاب نه د هر هنرمند دی هغه ته په هغه سترګه باندې نه کتل کېږي. خو د ځینو ملګرو د بیا ډېر کور ودانې مطلب دی هم نازولی دی، ډېر ملګري زموږ په هره برخه کې نازولي. دا د ده مشکل نه دی، دا د هغه خلکو مشکل دی، د هغوی د کمدرکۍ مشکل دی چې چا دا درک کړی نه دی. ډېره لیکه ډېره مننه دلدار صاحب. خیر وسې کاریاب صاحب اوس دې ارمانونه راته ووایه چې په زړه دې څه ارمان شته؟ په زړه باندې مې لوی ارمان دا دی چې په ټولنه کې ښه ژوند ولرم او ارمان مې دا دی چې په دې وطن کې یو د مینې او داسې یو ژوند دی چې دغه د فاشیزم نظریه له منځه لاړه شي او ټول افغانان سره ورونه شي. ارمان مې هم دا دی چې یو لوی افغانستان جوړ شي او په مجموع کې افغانان سره ورونه شي او یو بل ته دغه د تربګنۍ لمن چې ده دا نوره پرېږدي او په خپلو منځونو کې په مینه باندې ژوند وکړي او دا عمر چې دی ډېر کم دی. او ارمان مې هم دا دی چې پیسې مې ارمان نه دی، پیسې لا نور شیان مې ارمان نه دی. ارمان مې دا دی چې په دې وطن کې ځوانان واوسي، نورو هېوادونو ته لاړ نه شي او په دې وطن کې په مینه باندې سره ژوند وکړو، مجلسونه جوړ کړو، ټنګ ټکورې. واده دې کړی و که نه؟ واده مې نه دی کړی، مجرد یم. تل مې چې دا سیلاب خیریه نشم ځان رجسټر کړم
چې واده درته وکړي بله د هغه خو شرایط دا دي وایي 6 کاله به یې د کوژدې وتلي او ته به یې وس نه لرې بیا به هغه نه پس تا دغه واده کوي یعنې ته د دې ودولو وس بیا نه لرې نور هغه ولور او کوژدې په کولو کې د سره کومک او همکاري خو نه کوي یوازې 6 کاله به د کوژدې وتلي بیا به واده درته کوي نو آیا په تمه ورته کښېنې ملا دا خو بیا چې خارج ته تللی وي دا ښه وه ډېره درنده شوه څه رقم کاریاب صاحب کوم ډول مېرمنه کوئ یعنې څه ډول جنۍ سره واده کول غواړئ ساده تعلیم یافته یې دا شعوري نه ولې زموږ په وطن کې ساده ښځې ښې په دې وطن کې تر اوسه پورې کوم وړاندیز چا درته کړی بلې ډېر علي بختوره وایي چې ستا مېرمنه کېږي ښه کور کلي کې مو ده که نه ښار کې اوسېږي بس انسان په اطرافو کې مینه کوي او موږ خو د اطرافي سیمو خلک د اطرافو مینه چې دا بیا ډېر خوند کوي یعنې مین نسبت د شوی ښاري مینې تل سوچونه کوو بیا ځینې ارمانونه هم پوره شي ځینې نیمګړي پاتې خدای مهربانه دا ستا د خوښې ځای که اوسې ډېر به ښه بلې همداسې او له هغې نه پرته نور جنکۍ درته وړاندیز کوي در سره رابطه کې کېږي او که نه هغه نه د فیسبوک ژڼې راته یاد نه کوي چې هغه زموږ سکني ورونه دي داسې په فیسبوک کې تېره ورځ لایف راغلی وم په فیسبوک کې لایف راغلی وم یو څو هلکانو چې د جنکو په نامه باندې اکاونټونه جوړ کړي وو کله چې مې وکتل یو ملګري راته ویلې وایي د جنۍ سره غږومه زما هم دا ارمان و چې زه ورسره وغږېږم چې دا څوک ده خو زه بیا چې مې وکتل وایي دا هلک دی چې بیا ورسره نه پوهېدلم چې دا څوک دی بیا د هغې سره مې ډېر ګپ شپ مې لګاو د ستړي ارمان په نامه باندې آی ډي وه څه شی وو نو بیا چې مې وکتل دا هلک دی ما ویلې ولې زموږ د وطن ځوانان چې دی د جنکو په نامه باندې اکاونټونه جوړوي باید د دې نه خودداري وشي د جنکو په نامه باندې قسمه قسم خلکو ته میسجونه هم کوي په اساس باندې د یو جنۍ سره خبرې کول غوښتل څه اړتیا وه چې یو مستعار سره دې خبرې کول بس انسان چې دی تل ورپسې شیطان وي او شیطان یې دې ته هڅوي چې نفسي خواهشات ډېرې نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې خبرې ورسره تر اوسه پورې داسې نه وم غږېدلی ما غوښتل چې ورسره لایف ورسره وغږېږم نو بیا چې مې وکتل ایسته هلک و بلې هو صوفي و ډېره ښه ده چې موپا سره خو کله نه غږېږي دې مسایلو کې خو هغه ډېره مخکې هغه اصلا کې زمونږ یو ملګری دی ګوره چې یاد یې ونه غولئ او بله دا چې دی یو څلوریزه په انګلیسي ویلې وه هغه څلوریزم وایي او موږ ته یې بېرته په پښتو ژباړم په پښتو ژبه کې هم معذرت غواړم په انګلیسي کې به ووایم په انګلیسي کې راته څلوریزه ووایي چې په انګلیسي دې نه ویلې که وه اوس موږ ته کنځلې وکړي څه خبرې وکړه نه پوهېږم پښتو کې معذرت غواړم پښتو کې داسې دی چې کله د یوې بلې ژبې په اصطلاح د شعر ژباړه کې د څلوریزې ژباړه کې بیا هغسې لکه موږ او تاسو وایو چې سپرلی مسکی شي مازدیګر وخاندي لکه په سرو شونډو چې دلبر وخاندي لکه دا شیخ کلی په لار کې ویني لکه وربشو ته چې خر وخاندي نو طبعا بیا هغسې نه راځي قافیه یې صحیح نه برابرېږي نو په دې خاطر باندې چې د انګلیسي نه پښتو ته دغه کم څلوریزه چې دی دا راړی پښتو ته چینج کې نو طبعا دا بیا هغسې نه راځي لکه د شعر په بڼه باندې د څلوریزې په بڼه باندې زما انګلیسي کې موږ ته ووایه دیدار صاحب دا د تا ته ډالۍ نو وایي ټوینکل ټوینکل لیټل سټار دلدار صاحب ټوینکل ټوینکل لیټل سټار دا سټار چې دی صرف د غټو ستورو ته وایي نور نه پوهېږم ټوینکل ټوینکل لیټل سټار how I wonder what you are او like a upward so high دلدار صاحب like a upward so high او احمد صاحب like a upward so high like a diamond in the sky نو لږ زه مې پوه شوم ویم نه شو خو واو دا هغه د انګریزانو دغه دی چې وایي هغه کوم کلي ته امریکایان تللي وو یو دانه کس چې دی بي سي یاده کړې وه نو کله چې وایي بي سي یاده کړې وه د کلي خلکو ته ویل چې د امریکایان نه راغلي دي چې دا زموږ مشکلات سره شریک کړه نو هلک به ورته ویلې چې اے بي سي ډي اف دا اے بي سي به ورته ویله نو زمونږ هم هغه دغه دی چې نور څه هم نه دي یاد خو صرف یو څو دغه هم یاد کړي دي ورته ویلې هغه کومه څپېړه ویلې وه او بیا دا کلیوالو ورته ویلي وو چې ولې په څپېړه وویلې وایي دې لپاره یې وویلم ته دومره په انګلیسي پوهېږې ولې امریکې ته نه راځې دلته چې کوې بس تا هم څه څو ټکي زده دي خیر ده ښه جالبه خاطره په ژوند کې ورسره مخ شوی راته ویلی شي جالبه خاطرې خو ډېرې لرم تېره ورځ زموږ په سیمه کې نن سبا په وطن کې هر اپړه په ما باندې خلک اچوي
زمونږ په سیمه کې ډېری غمکشې که د غم لایق ابۍ همغه یې نو زمونږ په سیمه کې ډېری ځوانانو په کټ کې ناست وو غوښتل مې چې ټلیفون راواخلم یو چا ته زنګ ووهمه خو د کلي ځوانان او ماشومان را سره ناست وو په کټ کې ایسته په کلي کې دغه سړک په سر باندې مې کټ اچولی و ایسته دا کټ مات شو کله چې کټ مات شو نو دا د کلي ځوانانو هر یو ویل وایي دا کاریاب مات کړی دی موږ خو دغه د ټیکۍ سر منګی یا وایي دا کاریاب مات کړی دی ایسته 300-400 افغانۍ مې رانه واخیستلې یو یې بازو مات شوی یو یې پښه ماته شوې وه ما وویلې چې چېرته وې ناست وې پکې که نه په کټ کې ناست وم ټول د وطن ځوانان را سره ناست وو او ټولو باندې مات شو ټولو باندې مات شو نه کټ په ټولو باندې مات شو خو ټوله پلی په ما واچوله ما ورته ویلې چې وروره دې نه تېر شئ دا کټ خو ټولو مات کړی دی و د وطن ټول ځوانان چې یو کټ چې کېنی خود به ماتېږي لږ لږ کېنوه ډېر ملګري وایي کاریاب صاحب یو جوړ جامې اونۍ اچولي د دې وجه ورته ویلی سي یو خو زموږ په وطن کې دا د خلکو سترګې ډېرې لګېږي کله چې وګورم او کله چې دا جامې واچوم خلک ماته وایي دا قندارې دی دا واسکټ چې مو واچوم د بازار کې روان یم نو خلک را باندې داسې فکر کوي چې کاریاب به ښه سرمایه لري ښې پیسې به لري لپ و جب به لري خو چې وګوري یعنې د بازار کرام را سره نه وي نو زموږ په وطن کې خو دا دود دی چې وروره د دې نه تېر شئ بیا څه وایي مه راځه دا خیرنې جامې م وګرځوه داسې 2-3 جمعې وګرځوه چې د خلکو ته پته ولګېږي سترګې درنه واوړي چې د دې خلکو دا سترګې نه لګېږي زموږ په افغانانو کې چې سړي موټر ښه پیدا کړو یا یې ښه بنګله درلودله داسې نظره کوي د واره بنګله هم راچپه کېږي یا زلزله کېږي یا بل شی کېږي ایسته رانړېږي دا کم ملګري چې تا ته کم کس چې تا ته وایي چې دا جامې ته نه بدلې که نه لکه دا احمدزي صاحب چې تا سره کومه خبره شریکه کړه دا د خلکو پوښتنه ته دوی ته ویې ورته که دونه د تروزن بچی ما ته 10 جوړه راولېږه چې دا کالي بدل دومره جرأت خو هغې وکې نشته دی نو نشته دی کاریاب صاحب موټر دې هم زده کړی دی ورځو کې مبارک دی دا خو د موټر سره اوس مخکې د خر سره اشنا وم اوس د موټر سره اشنا شوم او دې نه بس موټر دې ګرځې خره به نه ګرځې او ډېر خوند یې راکړو کله چې د اتومات موټر ته کېناستلم ملګري ته مې ویله چې د اتومات موټر کې خو لیکلي دا پی لیکلی ال لیکلی آر لیکلی او ډي لیکلی او ان یې لیکلی دا پی چې دی وایي دا پارکینګ ته وایي یعنې دا موټر ودرېږي او بیا چې دی د ډي باندې د کېږي څه ورته وایي موټر روانېږي حرکت کوي خو زه دا نوې د ټکنالوژۍ سره موږ ناشنا خلک یو د غرونو خلک یو موږ کله موټر کتلی دی موټر کې تللي خو موټر ته ناست نه خو زه بیا مې یعنې ډرایور سره مې په همدې باندې جر و بحث و سبا د ورځې زما یو ملګری زخمي شي یا بل شی شي نو طبعا باید زه موټر ته کېنم او باید د دې چل یاد کړم نو په دې خاطر باندې اوس الحمدلله په ښار کې نشم چلولی او په شړه دشته کې چلولی شم یو وخت خو به دې په خر چکر وهلو او ډېر خوند کوي چې د خر چکر خوند کوي که د موټر ولا پخوانی ژوند ډېر خوند کوي په نسبت د دې ژوند باندې تا خو خر باندې دی اوس وخت کې چکر وه خو اوس هم خوند کوي زموږ ستاسو سیمه همدې ته مساعده ده چې باید په خر باندې موټر نه هم د خره سورلي خلک هغه ډېر خوند کوي کله چې غره له ځي او لښته د سره یي بیس ته د شاته اچولي غره ته ځي او لښتې راوړي بروټي راوړي نو ډېر خوند کوي دغه ژوند ما ته ډېر خوند راکوي او ډېر د سکون ژوند دی او د هر څه نه بېغم یې وروستی پیغام دی اورم کاریاب صاحب ملګرو ته خلکو ته د فیسبوک مینوالو ته د پیغام څه ده ځکه چې هغوی ډېرې پوښتنې مې هغوی کړې وې جناب احمدزی صاحب افغان ولس ته او د افغانستان ځوانانو ته پیغام مې دا دی چې راځئ چې نور په مینه باندې ژوند وکړو په طرفګانۍ باندې په خصومت باندې هېڅ هم نه کېږي راځئ چې د ودان افغانستان د جوړېدا لپاره کار وکړو یو بل ومنو دغه د اقلیتونو نظریې دغه د اکثریتونو نظریې چې یو سړی وایي زه اقلیت یم بل وایي زه اکثریت یم نو باید د دغې نه تېر شو چې څوک په دې جغرافیه کې ژوند کوي کو تاجک دی ازبک دی هزاره دی ترکمن بلوچ او د افغانستان کوم ټول قومونه چې دي باید په دې جغرافیه کې د دغه نظریې نه تېر شو او د یو افغان په حیث باندې په دې جغرافیه کې ژوند وکړو او یو بل ومنو په اخره کې مې پیغام هم ځوانانو ته دا دی هغه څوک چې د هیواد نه بهر دي او هغه څوک چې د هیواد په داخل کې دي تعلیمونه یې کړي باید په صادقانه ډول باندې د دې وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي له تاسو نه هم ډېره مننه د دلدار صاحب نه هم ډېره مننه چې د دې سره مې لومړی شناخت و او وپېژندل ډېره مننه چې بنډار ته راغلی او له موږ سره د مجلس کې ګډون وکړ دلدار صاحب له تا ځانګړې مننه چې راغلی او یو یادونه باید وکړم چې دلدار صاحب انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې له موږ سره یو خاص بنډار ولري ډېر څه به نوې ترې واورو د خپل غږ خواږه به راته ولري د هغه لپاره د ملګري انتظار اوسېږي انشاءالله چې
ډېر ښه بنډار به ولرو. مننه چې راغلی. ډېره مننه ژوندی اوسه. ډېره مننه چې راغلی. خوشحاله اوسه. مننه چې منتیا مو کوله د بادامو وطن سره وي. په دې چې برنامه مو خوښ شوې وي، له خپرونې مو خوند اخیستی وي. تر بیا ښې چارې د الله په امان. ښه وختونه.